د یو یوټیوبر د پاره د ټولو د مشکل کار سره تاسو ته پته شته کنټینټ پیدا کول. هر طرف ته کنټینټ چې زه به را روانه ویډیو په څه باندې جوړوم، څه تیم به راوړم، څه سټوري به راوړم په خپله ویډیو کې. دغه سوچ ما هم کله کله خوري چې زه به را روانه ویډیو په څه باندې جوړوم، اودینس ته به څه ورکوم، خپل فینس ته، خپل فالوورز ته به څه ورکوم. بیا مې یو سوچ وکړو چې آیا زه د خپل نیچر ولې نه ابزرو کوم، خپله معاشره ابزرو کا، د دې نه آیډیاز راواخله او هغه تاسو سره شریکې کا. نو نن 6 ستمبر دی، غوښتل مې چې په 6 ستمبر حوالې سره تاسو ته خبرې وکړم یو، او دویم دا د آیسای چې کومه لوګو د مارخور د دې باره کې تاسو سره یو څو خبرې وکړم، ځکه چې جرنیل صاحب رسېدلی دی او د چایو پیاله ورسره وه، نو غوښتل مې چې تاسو سره په دغې باندې هم یو دوه درې خبرې شریکې کړم. 6 ستمبر په پاکستان تاریخ کې یو داسې ورځ ده چې دې ورځ باندې زمونږ سرونه چې کوم دي هغه د فخر نه اوچت شوي وو. څه چل شوي وو، انډین چې کوم آرمي ده هغې دا فیصله کړې وه چې مونږ به د 6 ستمبر په سهار باندې لاهور کې چیز کو. د دې خبرې مطلب دا و چې څنګه سهار کېږي د شپې چې کوم دي مونږ به د دینه پاکستان اغشتي دي. دا مطلب و چې راشه دا چرته اسې عام اوبو کې چرته یو څیز راغلی دی او بس مونږ به پرې ورشو. خو دوی ته دا پته نه وه چې پاک آرمي کې داسې ځوانان شته چې هغوی د خپل وطن دپاره ځانونه څه هر څه قربان کوي. نو د ټول نه غټه خبره دی کې دغه وه 6 ستمبر زموږ دپاره ډېر لوی اهمیت لري. د دې د وجې نه ما غوښتل چې تاسو سره دغه د 6 ستمبر دغه اهمیت چې کوم دی هغه شریک کم. نو دشمن که هر څنګه چال لري، که هر څنګه الحمدلله زموږ پاک آرمی، پاک آیسای زنده باد، هغوی د هغوی چالونو نه خبر دي، هغوی له مو توړ جواب چې کوم دی هغه ورکوي. د آیسای لوګو بارې طرف ته راځم چې د آیسای چې کومه لوګو ده نو دا ولې منتخب کړی شوه، یا د دې تشبیه چې کوم ده نو دا مارخور سره ولې وکړی شوه، لاین سره چې کوم چیتا ده، لیوپرډ وغیره وغیره دې سره ولې ورنه کړی شوه. تاسو دا خبره یاد ولرئ په مارخور کې خپل سپیسیفیک یو څو خصوصیات دي چې د دې په وجه باندې د پاکستان آیسای ته دغه ټایټل دغه لقب ملو شو. د 2014 نه مخکې که تاسو وګورئ نو د پاکستان چې کوم آیسای ده د دې لوګو آرمی سره ریلیټډ وه، مطلب دوی به د آرمی هغه لوګو زیات استعمالوله. خو بیا د 2014 نه پس د دې دپاره خپله سپیسیفیک چې کوم لوګو ده نو هغه ډیزاین کړی شوه. دا شهزاد نواز یو کریټر دی، لوګو کریټرز دی، مختلفو غټو چینلز دپاره، کمپنیز دپاره لوګوز ډیزاین کوي. هغه ته دا اعزاز حاصل دی چې په 2014 کې هغه پاک آیسای دپاره یوه لوګو ډیزاین کوي او د هغې تشبیه چې کوم ده د هغې مارخور سره ورکړی شوه. مارخور چې کوم دی سام کانې والا، دې ته جنګلي بکري هم وایي، او دا چې کوم دی نو دا فاوند په ګلګت شمالي چې کومې علاقې دي، ګلګت بلتستان او داسې په افغانستان کې هم شته، قرغیزستان کې هم شته، ازبکستان کې هم شته. دا څه خصوصیات لري؟ دکې 2 خصوصیات ډېر کامن دي. یو خبره دا ده چې په ده باندې هر څنګه حالت راشي نو دې خپله ټیکانه نه پرېږدي. د چې کوم مسکن دی، د اوسېدو ځای دی، دی هغه هرګز نه پرېږدي. یو غټ خصوصیت په ده کې دا دی. دویم خصوصیت په ده کې دا دی چې دې دشمن که تاسو وګورئ مار د معاشرې دپاره یو خطرناک ثابتېږي، یو دشمن ثابتېږي. تشبیهتن که تاسو دلته استعمال کې نو یو مار دا د معاشرې دپاره دشمن دی، دشمن حسابېږي. نو دې مار په کومه طریقه باندې خوري؟ تاسو ته پته شته دې چې کله د غرونو کې اوسېږي نو دا ماران چې کوم دي ځان له چې کومې ټکانې جوړې کړي ډېرې زیاتې ژورې وي، لاندې وي، نو هغه ځایونو کې هغه جور ځایونو کې دی ورځي او دی هغه د مار چې کوم دی هغه د خپل هغه جالې نه راوباسي او هغه خوري. مطلب ډېر انتهایي په تکلیف سره لکه ډېر زیات ښکته ورځي او هغه خپل دشمن چې کوم دی هغه خپل خوراک چې کوم دی هغه تلاش کوي. نو د دې د وجې نه زمونږ چې کوم پاک آیسای ده دې ته د مارخور دغه تشبیه ورکړه، ځکه چې زمونږ پاک آیسای چې کوم ده نو هغه هم دقه شان کار کوي، دشمن بې نقاب کوي، لکه څنګه چې مارخور مار بې نقاب کو په کوم ځایونو کې چې هلته ته سوچ هم نشي کولی. نو
دغه یو څو خبرې وي د دې ریلیټډ د چا به په ذهن کې وي او چا به فرست ټایم اوریدلی وي نو که چا فرست ټایم اوریدلی د هغې نه بخښنه غواړم او که چا دا خبرې نه وي اورېدلې دا علم چا سره نه و نو هغې ته دا گزارش دی چې چینل در سره هم سبسکرایب کې او دغه ویډیو چې کوم دا دغه نورو ملګرو ته ورسوئ. हैप्पी डिफेंस डे, योम दिफा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद.